د هوساینې او پرمختګونو زمانه، خو دلته بیا د خلکو د له کړاوونو ډک په دغه غارونو کې سخت ژوند او هره شیبه یې په زړونو کې د دې سمڅو د چتونو د لوېدو ویره. د دوی زاړه او واړه ټول د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو څخه بې برخې دي او وایي چې ژوند یې خورا سخت روان دی. CMG نږدې 4 میاشتې وړاندې په بامیانو ولایت کې د سمڅو یا مغارو د اوسېدونکو سخت ژوند په یوه راپور کې انځور کړ او هڅه یې وکړه چې د دوی غږ اړوندو ادارو ته ورسوي. اوس تازه د بامیانو ولایت سیمه ییزو چارواکو ویلې چې په دې ولایت کې د مغارو یا سمڅو د اوسېدونکو لپاره په 12 هکتاره ځمکه د 140 کورنیو لپاره مجهز ښارګوټی جوړوي چې په خبره یې د هر کور پر جوړېدو به نږدې $4,000 لګښت راشي. موږ د دې دپاره د 140 کورنیو دپاره په تپه جلال کې چې د بامیانو په سر پورې دی دې ته موږ یو شهرک افتتاح کړو چې د هغې دپاره 2 کوټې او یوه اشپزخانه او د ژوند ضرورت شیان ټول موجود وي. د هغې هزینه او مصرف $4,000 کیږي او دا به دی ته جوړیږي. چارواکي زیاتوي چې دغه ښارګوټی د ملګرو ملتونو د یو شمېر ادارو په مالي ملاتړ سره جوړیږي او چارې به یې په ډېرو لنډو ورځو کې پیل شي. دوی له نړیوالو مرستندویه بنسټونو څخه دغه راز غوښتنه کوي چې په دې ښارګوټي کې دې له دوی سره د عملمنفیه پروژو په پلي کولو کې مرسته وکړي. چې دا کورونه به جوړ شي که نه د دې دپاره اعمار د سړک پکار دی، اعمار د تقریبا د کلینیک چې دی ضرورت ورته لري، مکتب ضرورت لري او مسجد ضرورت لري او شبکه برق ضرورت لري او شبکه ابرسانی د اوبو دپاره ضرورت لري. نو د ما په د ملل متحد او په مؤسساتو باندې په خارجي او په داخلي باندې او په حکومت باندې د غږ دی چې د ژوند اسانتیاوې دی ته برابرې کړه. په بامیانو ولایت کې د سمڅو اوسېدونکي د حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي چې د تیرو حکومتونو پر مهال ورسره په ځلونو د کورونو د جوړولو ژمنې وشوې خو په عمل کې هیڅ کله ثابتې نه شوې. دیگه د ناغاره زندگی ازی بسیار مشکله. په دغه غارونو کې ژوند کول خورا ستونزمن دی. دا موږ چې لا هم دلته ژوند تیروو کله چې باران وسي ټوله شپه له ډار څخه ویده کېدی نه سو، ویریږو چې دا چتونه راباندې ونه لویږي. شارک د مجور کردین ما بسیار خوش هستیم. دا چې زموږ لپاره ښارګوټی جوړیږي ډېر خوشحاله یو هیله لرو چې په دې ښارګوټي کې زموږ د ژوند هغه لومړني امکانات چې اوس مهال ورڅخه بې برخې وو هغه راته برابر کړل شي، لکه سړک زموږ لپاره جوړ شي، برق وي او ښوونځی ولرو. د ماشومانو لاسونه مې ټول چاودلي دي. ژوند مو په دغه مغارو کې ډېر سخت دی. د روژې په میاشت کې زلزله وسوه، څو شپې مو له دې مغارو بهر په هغه میدان تېرې کړې. موږ ویل چې چتونه راباندې ونه لویږي. موږ خو خپل ټول ژوند په دې غارونو کې له بدبختیو سره یو ځای تېر سوی، بې سواده پاته سو. خاوند مې هم بې سواده دی او زه هم نه غواړم چې اولادونه مې زما په څېر د دې مغارو اوسېدونکي سي او د دوی لپاره زما لویه هیله ښه ژوند او زده کړې کول دي. محمد علي کاکا نږدې 18 لسیزې په دې غارونو کې د ښه ژوند تېرېدو په هیله تېرې کړې. نوموړی وایي اوس خوښ دی چې حکومت ورته کور جوړوي. قدر خوش هستم که یعنی 70 سال که ما عمر کردیم دیگه. دومره خوشحاله یم چې نور حد نه لري او یا کال عمر مې تیر شو، په ثانیه هم نه یم پوهېدلی. اوس خوشحاله یم چې دا ځای زموږ لپاره جوړیږي. د بامیانو ولایت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست ته معلوماتو له مخې په بامیانو کې 500 کورنۍ په مغارو کې ژوند کوي او له دې ډلې څخه دوی یوازې 140 کورنۍ اړمنې پېژندلې او دغه لړۍ لا هم روانه ده چې نورې اړمنې کورنۍ هم په ګوته کړي. احسان الله کریمي، CMG د بامیانو ولایت.